السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو ټوله به روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان یاست. نن درته طب پوهنځي درسونه په جریان دا ځل موږ تاسې یورینري سیستم یا د بولي سیستم زده کوو. اول موږ تاسې د یورینري سیستم اعضاوې پیژنو، بیا هره عضو د خیر په تفصیل سره وایو. موږ وایو چې یورینري سیستم یا د بولي سیستم دا خپله د څلورو عضوو څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې کیډنیز پښتورګي شامل دي، یوریټرز حالبین پکې شامل دي، بلډر یا مثانه پکې شامله ده، او یورترا یا احلیل موږ تاسې پښتو کې ورته وایي. یعنې په لنډ ډول سره موږ ویلی شو چې د بولي سیستم د دغه څلورو عضوو څخه جوړ شوی دی: پښتورګي، حالبین، مثانه او احلیل. په انګلیسي کې نومان کیډني معنی پښتورګي، یوریټرز یعنې حالبین، بلډر یعنې مثانه او یوریترا معنی احلیل. د دغه څلورو عضوو څخه د بولي سیستم جوړ شوی دی. په دې کې موږ تاسې د خیر د هرې په تفصیل سره وایو. اول موږ تاسې اوس کیډني یا پښتورګي را شروع کړو. موږ وایو اول د پښتورګي شکل موقعیت پیژنو، بیا وروسته نور هم په تفصیل په ډیټیل سره وایو. اول موږ تاسې وایو چې پښتورګي دا خپله لوبیا ته ورته شکل لري. د نس په خلفي جدار کې د پریتوان شاته د ستونفقرات په دواړو خواو کې موقعیت لري. یعنې دا د نس په خلفي جدار کې د نس شاخواته دی او د پریتوان هم پسې شاته دی. یعنې د پښتورګي مخ ته پریتوان راځي، او بل د ستونفقرات په دواړو خواو کې موقعیت لري. چې د دې ضخامت اوږدوالي ته که راسو، دا چې پښتورګي خپله 11 سانتي متره اوږدوالی لري، 6 سانتي متره عرض لري او 3 سانتي متره ضخامت لري. بل موږ تاسې وایو راسته پښتورګي چې دی هغه بیا تر ټیپه پښتورګي لږ ښکته دی، ځکه په راسته خوا کې اینه ده. اینه موږ وایو د بدن د غښترینو ارګانونو څخه د غټ عضو ده، نو په دې خاطر دغه راسته پښتورګي لږ ښکته دي. یعنې ټیپه پښتورګي لوړ دي، راسته پښتورګي ښکته دي. 1.25 سانتي متره راسته پښتورګي تر ټیپه ښکته دي. موږ تاسې اوس دغه پښتورګي ته راځو، د شکل ښه په تفصیل سره زده کوو. دا موږ تاسې دا خپله د بولي سیستم شکل شو. دا اول پښتورګي شول، دغه پښتورګي بیا دغه ټیوب ته ورته جوړښت سره ارتباط لري چې دې ته موږ تاسې وایو یوریټر یا حالب. دا دوانې دي، نو ځکه موږ تاسې ته حالبین وایو یا یوریټرز موږ تاسې ورته وایو. کله چې ادرار په کډني کې جوړ شي، پروډیوس شي، دغه ادرار بیا د دغه ټیوبونو په واسطه یا دغه حالبین په واسطه لاندې انتقالېږي، مثانې ته راځي. دغه ټیوبونه بیا خپله تللي دي پلوي کویټې ته، هغه چې دی دغه مثانې و شاته راغلي دي. دلته ما ټکي ټکي لیکل چې همدا شاوخوا ته راتېر شوي، دلته د مثانې سره یو ځای شوي دي. ادرار مثانې ته راوړي، په مثانه کې بیا ذخیره کېږي د څه وخت لپاره. کله چې انسان وغواړي چې خارج کړي، بیا هغه د یوریترا په واسطه باندې هغه ادرار خارجوي. یعنې په لنډ ډول سره موږ وایو پښتورګي کې ادرار چې کله جوړ شي، دا بیا د حالبین په واسطه انتقالېږي او مثانې ته، د مثانې څخه بیا د یوریترا په واسطه باندې خارجېږي. دا یوریترا اخري عضو شول. یوریترا په نارینه کې موږ تاسې اوږدوالی یې غټ دی، په ښځینهو کې اوږدوالی یې کم دی. اوس موږ تاسې دغه پښتورګي وایو، دا پښتورګي خپله د 3 لایرو څخه جوړ شوي دي. اول موږ تاسې دې دغه اولنۍ برخه چې هغه ته موږ تاسې وایو کارټکس برخه وایي. د دې رسم کومه دا کارټکس و. دویمه برخه چې شول هغه بیا موږ تاسې د میډولا برخه. اول موږ تاسې د لومړنۍ برخه چې موږ تاسې وایو دغه برخه چې دلته زه تاسې اوس رسم دغه چې رسموم دغه برخه دې ته کارټکس وایي. دغه دویمه طبقه چې د موږ تاسې وایو دې ته بیا میډولا وایي. دې ته میډولا ویل کېږي. او درېیمه برخه چې دغه ته موږ تاسې رینو پلویس وایو. دغه ساحې ته بیا موږ تاسې وایو رینو پلویس ویل کېږي. کله چې ادرار په کورټکس او په میډولا په واسطه جوړ شو، نو دغه ادرار بیا رینو پلویس ته راځي. دلته بیا پښې ټیوبونو سره ځای کېږي، یو غټ ټیوب ته راځي، بیا د هغه په واسطه یوریټرز ته ادرار راځي، بیا لاندې انتقالېږي او خارجېږي. موږ وایو چې دا 3 لایره شول. بل دغه پښتورګي خپله بهرنی پوست چې لري هغه به موږ تاسې دوانې دي. یو یې چې دی فایبرس پروټیني پوست دی، بل اډیپوس ټیشو پوست دی. اول موږ تاسې وایو چې دلته په دغه تور خط سره وښیم دغه اوله طبقه د خارج لخوا، دې ته موږ تاسې وایو دا پروټیني طبقه ده، فایبروسي. په دې ډول سره دغه ټوله پښتورګي پوښلي
په دې ډول سره. بل د دغه پوسټ وروسته دا خو فایبروسیس و، دا پوسټ دا فایبروسي پروټیني پوسټ د دې وروسته چې د هغه بیا زه په سور خط سره وشم هغه ته بیا موږ تاسې وایو چې اډیپوز ټیشو پوسټ دی. په دې ډول سره په لنډ ډول سره موږ تاسې زده کوو چې دغه پښتورګی چې دی دا خپله داخلي کې درې طبقې لري. لومړنۍ طبقه چې هغه د کارټکس په نامه یادېږي، دویمه طبقه د میډولا په نامه یادېږي، درېیمه طبقه د رینو پلوس په نامه یادېږي. ادرار خپله په کارټکس او میډولا کې جوړېږي، بیا د رینو پلوس ساحې ته راځي چې په هغه ځای کې سره راټولېږي، کلکټ کېږي، بیا د کلکټینګ ټیوب په واسطه باندې ځي یوریټر ته، د یوریټر په واسطه باندې بیا مثانې ته ځي. او بل دا خارجي پوسټ کې موږ وګورو یو چې دی فایبروسي پوسټ، هغه تور خط سره چې ما لیکلی دی دا پروټیني فایبروسي پوسټ دی، او دغه سور خط سره چې ما لیکلی دی دا پوسټ بیا د اډیپوز ټیشو دی چې دا پښتورګی ساتل دی د خارجي ضربې څخه یې ساتل دی چې تاوان ورته ونه رسېږي. اوس موږ تاسې دا پښتورګی څه نور په تفصیل سره وایو. که چېرې دا پښتورګی یوازې داسې راغټ کړمه، موږ تاسې وویل چې دا خپله هغه برخې موږ تاسې تر مخه چې ولیکله دا لومړنی پوسټ خارجي پوسټ چې دا موږ تاسې دې ته فایبروسي پروټیني پوسټ کړل. زه تاسې بیا هم رسم کوم دا فایبروسي پروټیني پوسټ دا پښتورګی شاوخوا پیچلی وي په دې ډول سره. او بل هغه دویم پوسټ چې موږ تاسې اډیپوز ټیشو پوسټ چې دی هغه دلته بیا خارجي پسې راغلی په دې ډول سره. دا سور خط باندې دا چې دی دا اډیپوز ټیشو سو، دا بل شین خط باندې بیا پروټیني فایبروس. موږ تاسې خو دا خارجي پوسټ وویل، بل موږ وویل چې په داخل کې کارټکس دی، میډولا او رینو پلوس دی. دغه کارټکس دا برخه په دغه میډولا برخه کې مثلث یا ټرینګولر شکل دی، که په 3D کې موږ وګورو پیرامید یا هرم ته ورته شکل لري. دغه چې دی دغه په انسانانو کې ځینې کسانو کې 6 یا 8 یا 10 دي. دغه چې دی په دې کې به موږ تاسې وایو کوچني ټیوبونه شته، کوچني ډکټونه شته. کله چې ادرار دلته په کارټکس او په میډولا کې جوړ شي بیا دلته راځي، دغه پیپو ته راځي، دغه ډکټو ته راځي. په دې ډول سره کوچني پیپونه پکښې دي. دغه پیرامید چې دی دا موږ تاسې دې ته رینو پیرامید ویل کېږي. رینو پیرامید دغه پیرامید خپل یو بیس لري، دا یې بیس یا قاعده شوله، او دا ضرب یا اپیکس شو. دغه ادرار چې کله جوړ شي دغه اپیکس په واسطه باندې چې د ټیوبونو سره داسې بیا د اپیکس په واسطه باندې راخارجوي. او بل موږ تاسې د کارټکس دا یې میډولا شوله. دلته دغسې دا کارټکس کالمونه دي، دا د کارټکس کالمونه راغلي دي. بیا دلته موږ تاسې وایو چې دلته داسې جوړښت لري په دې ډول سره. چې ادرار جوړ شي د کارټکس او د میډولا په واسطه، چې کله ادرار یا یورین جوړ شي بیا دا راځي دغه اپیکس په واسطه باندې خارجېږي، دغه څوکې په واسطه باندې دلته سره راټولېږي. دغه ساحې ته موږ تاسې دغه څوکه چې ده کله چې سره راټول شي دې ته کلیکس ویل کېږي. دلته قلمونه دا کارټکس قلمونه راوتلي دي، دا کارټکس قلمونه راوتلي دي. اوس دغه مثلث ډوله دغه موږ ته چې پیرامید دی دغه څوکې څخه کوچني ټیوبونه دي. دلته دغه ساحه چې اوس دلته رامنځته شوله دغه شاوخوا دا بغلته قلمونه شوله، د کارټکس قلمونه شوله. دغه څوکه چې اوس موږ تاسې دا څوکې چې دلته چې دغه ادرار راځي دلته کلیکس ویل کېږي، دغه ټولې بیا کلیسیز ویل کېږي. دا ټوله سره راټولېږي او دغه ناحیې ته راځي. دلته موږ ته دلته رینو پلوس چې موږ تاسې مخکې هم وویل چې دلته رینو پلوس ویل کېږي، دلته سره یو ځای کېږي. د دې په واسطه باندې بیا موږ تاسې وایو د یوریټر په واسطه باندې لاندې مثانې ته ځي، او بیا د مثانې څخه د یوریټر په واسطه خارجېږي. دا برخو ته چې دلته موږ تاسې وایو د اپیکس څخه ادرار راوځي. کله چې ادرار د کارټکس او د میډولا په واسطه جوړ شي دلته په دغه پیرامید کې موږ تاسې وایو
دلته کوچني ټیوبونه سره دا سره یو ځای کېږي، دغه یو غټ ټیوب ته راځي، پیپیلري ډکټ ورته ویل کېږي. دغه بیا موږ تاسو دلته دغسې کارټکس قلمونه چې راوتلي دي، دغه ساحه د دغه دوو کارټکس قلمونو په منځ کې ساحه لکه دلته یا دلته یا دلته، دغه ساحې ته موږ تاسو کلیکس ویل کېږي. دا ټولې بیا موږ تاسو کلیسیز ویل کېږي. دا ټول سره راټولېږي دلته و دغه رینوپلوي ساحې ته راځي. ادرار چې کله رینوپلوي ساحې ته مثال دلته راغلی، دا بیا ځي د یوریټر په واسطه باندې خارجېږي. د یوریټر په واسطه باندې مثانې ته راځي، د مثانې ته د یوریټر په واسطه خارجېږي، لاندې خواته ځي. دا مهمه خبره چې موږ تاسو باید د پښتورګي وظیفه چې ده د کیډنۍ وظیفه هغه وینه تصفیه کوي، وینه فلټر کوي او اضافي مواد هغه د بدن څخه اطراح کوي د ادرار په شکل. یعنې وینه فلټریشن کوي، د وینې بلډ فلټریشن، وینه فلټر کوي، تصفیه کوي او د هغه څخه چې کوم اضافي مواد لاسته راځي، کوم میتابولیکي ضایعات ویسټ پروډکټ لاسته راسي، هغه بیا د کیډنۍ په واسطه باندې هغه موږ تاسو دا خارجوي. اول و یوریټر حالبین ته ورکړي، هغه بیا لاندې انتقال کوي و مثانې ته راځي، مثانې څخه بیا د یوریټر په واسطه خارجېږي. دا د پښتورګي وظیفه شوله. موږ تاسې د نن ورځې درس و. په دې درس کې موږ تاسې څو مهم خبرې زده کړلې. اول موږ تاسې یورینري سیستم یا د بولي سیستم برخې وپېژندلې. موږ تاسې وویل چې یورینري سیستم یا د بولي سیستم د خپله د څلورو عضوو څخه جوړ شوی، څلورو برخو څخه جوړ شوی چې په هغه کې کیډنیز پښتورګي شامل دي، یوریټر حالبین شامل دي، بلډر مثانه ده، یوریترا او احلیل. دغه څلورو برخو څخه د بولي سیستم جوړ شوی دی. بیا موږ په هغه کې لومړی د بولي سیستم لومړی غړی کیډنۍ مو شروع کړه چې موږ وویل 11 سانتي متره اوږدوالی، 6 سانتي متره عرض، 3 سانتي متره ضخامت لري. کیډنۍ دغه 3 لیره لري داخل خواته چې رینو کورټکس د لومړنۍ طبقه شوه، لومړنۍ برخه شوه. دویمه برخه چې موږ هغه د رینو میډولا په نامه یادېږي، دلته ما لیکلي هم دي، دا کارټکس د تور خط سره، دا شین خط سره دغه طبقه چې دا میډولا په نامه یادېږي. او د درېیمه طبقه موږ سره بیا رینوپلویس ویل کېږي. کله چې ادرار د کارټکس او میډولا په واسطه جوړ شي، هغه بیا ټولېږي دلته او پلویس ساحې ته راځي، لکه دلته چې موږ تاسو ته تشریح کړله. بل موږ تاسو دغه د پښتورګي بیا د یو ټیوب په ورته جوړښت سره اړیکه لري چې هغه ته موږ تاسو یوریټر ویل کېږي، یعنې حالب. کله چې ادرار ورته جوړ شي، رینوپلویس ساحې ته راسي، بیا د یوریټر په واسطه باندې د حالب په واسطه باندې لاندې راځي. دغه حالب خپله دغسې د مثانې شاته راځي، په دغه مابیض کې ورسره یوځای کېږي، هغه ادرار ورته انتقالوي. په مثانه کې بیا وروسته چې ادرار ذخیره شوله، کله چې انسان وغواړي هغه خارج کړي ادرار، نو بیا د خارجېدل په وخت کې دغه ادرار د یوریترا په واسطه یا د احلیل په واسطه خارجېږي. او بل موږ دا ویل چې دغه یوریترا یا احلیل دا په نارینه‌وو کې اوږدوالی زیات دی، خو په ښځینه‌وو کې اوږدوالی کم دی. بل مو وویل چې دغه پښتورګي خپله خارجي طبقې چې دغه دوې دي، فایبروسي پروټیني طبقه ده، دغه شین خط دا تور خط سره چې ده، او بله دویمه طبقه دا سور خط سره چې ما لیکل دا بیا اډیپوز ټیشو ده. په دې تصویر کې تاسو ښه واضح ډول لیدلی شئ، دغه شنه طبقه چې ده موږ وایو دا د پروټیني فایبروسي طبقه شوله، دغه سره طبقه خارجي ده، اخري طبقه چې ده دا موږ وایو دلته بیا د اډیپوز ټیشو څخه جوړ شوې ده چې دغه پښتورګي محکمه ساتي، د خارجي ضربو څخه د پښتورګي خوندي ساتي. دا موږ تاسې بیا هم په دې کې وویل چې دلته د پیرامید په د میډولا برخه کې پیرامیډونه شته، مثلث ته ورته شکلونه شته، جوړښتونه شته. کله چې په ادرار جوړ شي بیا پیرامیډ ته راځي، هغه ټیوبونه کې سره یوځای کېږي، کلیکس جوړېږي، کلیکسونه سره یوځای کلیسیس څخه بیا وروسته رینوپلویس ساحې ته راځي. د رینوپلویس ساحې څخه موږ وایو چې دغه ادرار خارجېږي او یوریټر ته راځي، د یوریټر په واسطه مثانې ته راځي او د مثانې څخه د یوریټر په واسطه خارجېږي. خدای دې وکړي چې په دې درس کې مو یو څه زده کړي وي. تر بل درس پورې خدای په امان، ښې چارې، ښه وخت. او یوه خبره چې هېره مو نه شي، که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، هغه په یوټیوب کې د ضیاءالحق احمدي په نامه سرچ وکړئ، زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله نورې ویډیوې هم جوړوم. د وخت د کمښت له امله بعضې وخت یو څه ویډیو کې ځنډ راشي، خو زه همیشه کوشش کوم چې په خپل فارغه وخت کې ستاسو لپاره دغسې طبیعي مهمې ویډیوې په اسانه، په ساده او په لنډه طریقه جوړه کړم. خدای په امان.